حدیث کې دی ارباز بن ساریہ رضی الله یو صحابي ده هغه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم یو کرت مونږ ته مونږ راکړ د مونږ نه بعد بیا مونږ ته مخ را واړول بعض روایتو کې د سحر مونږ نبی صلی الله علیه وسلم مخ را واړو فوعدنا موعظه بلیغه نبی صلی الله علیه وسلم یو ډیر اثرناک وعظ وکړ ډیر مؤثر ډیر اثرناک وعظ نبی صلی الله علیه وسلم وکړ ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک نه خبر راوتل دا ډیر اثر به لرله چا څوک بناسو د هغوی زړونه تیار او دا چا چې بیان کو هغه د الله او تقوا نه د شریعت نه د الله د معرفت نه د هغې نه ډکو نو ضرور خبره چې هغه به اثر لري نبی صلی الله علیه وسلم وعظ وکړ ډېر اثرناک او اثار صحابه ته څنګه ښکاره شو دوه قسمه یو صحابه فرمایي وجلت منها القلوب د هغې د وجې نه دا زړونه ویرېدل غټ فایده د انسان دا وي چې د انسان دا زړه ویرېږي دې کې تبدیلي راشي دا ډېر لویه غټه فایده نه خبره وي نو صحابه فرمایي وجلت منها القلوب د خلکو دا زړونه ویرېدل وضربت منها العيون دویمه فایده دویم اثار داو د هغې نښه چې ظرفت منها العيون د دې سترګو نه اوښکې روانې شوې صحابه په ژړا شولو وی ژړلو او دا لوی صفت د ورونو د صحابه کرامو د الله والا خلکو چې ژړا د الله د یرې د وجې نه وي دا ډېره قیمتي ده نبی هم یو حدیث کې دام ذکر کړی دی چې لن یجل النار اور ته به نه داخلېږي من بکا من خشیت الله چې د الله د یره د وجې نه څوک وژاړي نو دی به جهنم ته نه داخلېږي څرنګې حتی یعود اللبن فی الضرع چې دا پی شوده دا تیته د زناور واپس لاړې شي نو دا تر هغې پورې به نه واپس کېږي دې ته ویلی شي تعلیق المحال یو شي سره چې هغه ناممکنه وي د زناور نه چې پی راولي نو ته بیا دا زناور تیونو ته کېده هغه واپس به بیا نه ځي بس اولي نبی هم فرمایي چې لکه څرنګه دا ناممکنه ده یو سړی چې د الله د یره د وجې نه ژاړي دغسې د جهنم ته تلل محال یو ناممکنه دی دومره لوی اجر الله ورکوي او الله په دې اوښکو باندې دومره خوشحالي ژړاګانې بیا ډېر قسمه دي مونږ استاد محترم تقریبا لس قسمه ژړا هغه ذکر کړې ده په خپل تفسیر کې سوره یوسف تاسو وګورو نو پایې کې د ژړا لس قسمونه ذکر کړي کله کله ژړا هغه د الله د یره د وجې نه دا ډېره قیمتي ژړا کله کله ژړا د موافقت د وجې نه وي خلک ژاړي نو بس دی سره وژاړي روایت کې دی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه شاعر صحابي او ډېر د الله په دین باندې مین صحابي و یو ورځې ښځې سره ناز ده او په دغه وخت کې په ژړا شو ګوره انسان چې په خپل کور کې د الله نه یریږي دا ډېر اوچه دا ډېر اوچته د جنتیانو په صفاتو کې یو دا ده چې کنا فی اهلنا مشفقین مونږ په خپلو کورونو کې د الله نه یریدل په جماعت کې سید ادم خبره چې الله نه سړی ویری خلکو مخکیم یاره دا څه بده نه ده خو یو سړی چې یوازې شو کور ته راغله او ده کې د الله یاره دا ډېر اوچه صفت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه ناس ده ښځه هم سره ناس ده دې دوران کې عبدالله ابن رواحه رضی الله په ژړا شو چې دی په ژړا شو نو ښځه هم سره په ژړا شوه ځکه زنانه و زړونه دا د نارینهو په نسبت باندې لږ نرم وي ښځه هم په ژړا شوه عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه تپوس کوي چې ښځې ته ولې ژاړې هغه وایي چې خاونده ته مې خاوند چې ته په ژړا شو زه سره په ژړا دې ته یې موافقت ژړا وایي عبدالله ابن رواحه رضی الله نو خاونده ته ولې په ژړا شو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه فرمایل د صحابه په سوچونه د صحابه مطمئن نظر د هغوی دل و دماغ کې د آخرت فکر و
ته وایي چې ما ته د قرآن آیات را یاد شول چې الله قرآن کې فرمایي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا رب العالمین فرمایي چې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ګوره تاسو کې یوم نشته ده هیڅوک تاسو کې نه ده مگر په د جهنم باندې به ورتېرېږي یا د جهنم ته به ځي جهنم ته تلل بیا د الله په حکم نه څوک به باندې سوځوي او څوک نه بنا به یو تفسیر نو جهنم ته تلل دا د الله د ټولو خلکو ذکر کړي عبد الله ابن رواحه دې ته فکر وو چې جهنم ته تلل دا د هر سړي الله ذکر کړ ځکه رب فرمایي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تاسو کې څوک هم نشته مگر جهنم ته بچي او بیا اخر کې الله څه فرمایي بل آیات کې دا د الله فیصله ده حتمی فیصله ضروری فیصله بل آیات کې الله فرمایي ثم ننجي الذين اتقوا بیا به الله متقیان راو باسي ونذر الظالمين فيها جثيا او ظالمان دی الله باغیان او نافرمان دا په کې الله پړ مخې په ځن ګنانو باندې پړ نو ګوره جهنم ته تلل عبد الله رضی الله فرمای جهنم ته تلل ټول دي راوتل دي متقیانو دي اوس پته ده چې زه د الله په قانون کې متقیه ما وکنه دا خو الله ته پته ده دا خو د الله په علم کې ده نو تلل موږ ټول دي راوتل ته د متقیانو دي نو دغه حالت مې شرایات کې وژړې دته دې الله یره د وجه نه جوړاوي دا ډیره قیمتي ده